یو ملت، یو ژبه، یو تاریخ، خو بیا هم سره بیل. چا بیل کړل اولې؟ یو حقیقت دی که یې واورې دومره خطرناک، دومره پټ چې تاریخ هم له ویرې پټ ساتلی. پوهېږي چې ستا د هویت تر شا یوه پټه معامله شوې، خو ته لا هم پرې نه یې خبر. دا کرښه قانوني وه، نو ولې تر ننه هر افغان پاچا ولسمشر د ظاهرشاه نه تر طالبانو رد کړې؟ ولې پاکستان دا کرښه سرحد بولي، خو افغان ولس یې د غلامۍ سند؟ ولې یوه کرښه نه ختمېږي، نه منل کېږي، نه هېرېږي؟ تاسې به نن پوه شئ چې څنګه یو ملت له خپل تاریخه، خاورې او خپلو خلکو جلا شو. ولې دا موضوع هر وخت پټه ساتل شوې ده؟ ولې نړۍ د یادولو جرأت نه کوي؟ تاسو به نن پوه شئ چې څنګه استعمار یوازې فوز نه بلکې قلم هم کاروه. یوه کرښه، یو لاسلیک، یو جنایت، خو قیمت یې ته ورکوي. دا منې؟ او د ډیورنډ کرښې په اړه د خلیلزاد تازه وینا. نو که ته هم شک لرې یا دا پوښتنې دې په ذهن کې وي، نو له ما سره پاتې شه. نن به پوه شي چې دا کرښه ولې یوه لیکه نه بلکې یو زهرجن خنجر دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور بختیار احساس او تاسو د احساس ګولډن ټي وي چینل ګورئ. آیا تاسو پوهیږئ چې ولې افغانستان تر ننه د پاکستان له یوې کرښې سره اختلاف لري؟ ولې دا کرښه د افغانانو لپاره خنجر بلل شوې ده؟ دا کرښه یوازې یوه جغرافیایي کرښه نه ده، دا د ویش، درد او استعمار نښه ده. دا د ډیورنډ کرښه ده چې شاوخوا 132 کاله وړاندې انګریز رسم کړه، خو تر ننه نه افغان ولس ورته غاړه ایښې، نه یې مشران. خو سوال دا دی، دا کرښه ولې مهمه ده؟ دا کرښه ولې رامنځته شوه؟ دا ولې دومره جنجالي ده؟ آیا دا کرښه قانوني ده که زورواکي؟